إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد والجون با څنګه خوشاله تیرو د حالاتو د انسان وګوري او غالبا هر کس ته نه داغه په دې جون کې سن سم مسلې ناغه په دې خوشحالي بسي ګرځي چې دا خوشحالي ماته ملاوي شي د دې خوشحالي دراتلو یو څو طریقې یو څو خبرې د تخیمه او ان شاء الله کبه دې عمل وکړو نستا جون به بالکل خوشاله په شرط دی چې کله ته به دې باندې عمل وکړي سی به ورېدنه سوچ او شکر نه ته به دې ته سوچ وکړي د خپلو نعمتونو ته کم چې ستا له پاسې دي او کم چې ستا د خپلو لاندې دي او کم چې خی طرف ته دي او کم ګس ته دي او دا آیت به د رب العالمین رایات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا الله وی که تاسو زما د نعمتونو شمارول شروع کړئ نو تاسو شمارلی نه شئ د خپل رب د کم کم نعمت نه موږ انکار کوو ته په روغو خپو باندې ګرځې او داسې خلک شته چې ګورې خپې نشتي ستا لاسونه دواړه کار کوي ته به مزدوري کوي داسې خلک شته چې ګورې د هغوی لاسونه نشتي ته د شپې په ارام کې په کټ کې ویده شي او دوه سترګې را بندې کړي او داسې ډېر خلک دي چې ګوره په هغه باندې دومره تکلیف دی او دومره درد دی ورته او دومره مرض پې دی چې هغه سترګې نه بندېږي زه به تا د کم کم نعمت را یادوم خو لنډه دا لکه څنګه چې الله ویلي دي وفي انفسکم افلا تبصرون الله وایي ستاسو په دې ځانونو کې غټې غټې نښې پرېتې دي خو که تاسو د خپل ځان ته وګورئ زمونږ په دې جسم کې دننه غټ غټ نعمتونه دي خو که موږ ورته وګورو نږدې چې کوم موږ سره څه دي خوشه کې چې کوم په لکاو په کروړو نعمتونه دي هغه موږ هېر کړي دي یو داسې نعمت یادوو چې هغه اوس الله نه ولیکلی زموږ په تقدیر کې هغه کروړو نعمتونه هېر کړو او هغه یو یادوه کوم چې موږ سره کوم چې نه وي او په کوم د الله حکمت لازم باغ نعمتونه ته ګوره کوم چې رب العالمین درکړي که هغې ته دې ونه کتو ستا ژوند په خوشحالي نه تېرېږي قضاء و قدر د رب العالمین قضا او په تقدیر باندې ایمان چې کله دا خبره په تا کې وه او په تقدیر د ایمان مضبوطو نو ستا ژوند به صحیح هغه خوشحاله موږ ټول دا وایو که نه چې د رب العالمین د طرف نه ده نه چې د رب العالمین د طرف نه ده او هغه ذات دی چې د هغه په هر کار کې حکمت دی د هغه په هر کار کې خیر دی الا یعلم من خلق الله وی هغه ذات ته به څنګه پته نه وي او هغه ذات سره به څنګه علم نه وي چا چې دا مخلوق په خپله پیدا کړی نو هغه زموږ نه ښه خبر دی زموږ سره کومه خبره ښه ښکاري او کومه ښه نه ښکاري په کومه کې خیر دی په کومه کې شر دی باندې رب العالمین علیم دی نو په تقدیر باندې خپل ایمان مضبوط ساته ستا ژوند به سم خوشحاله ژوند به ستا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څه وی قلمونه وچ شوي دي او صحیفې چې دغه اوچتې شوي د تقدیر چې کوم کتاب دغه څه شوی دی بند شوی دی او قلم کار پرېښودی نور پکې نه وي ګوره څه نه کېږي ته باسې خپل زړه خورې څه چې ستا په تقدیر کې لیکلی شوي دي بس په دې ایمان ساته او دا در زه ګرنټي در کوم د دې منبر نه تاله ګرنټي در کوم چې کله دې په تقدیر باندې ایمان مضبوطو ستا ژوند به خوشحاله که قرضه ده که بیماري ده که نورې مسلې دې ته جوړې شوي دي د مزدورۍ مسلې دي د کور مسلې دي هر خبره په دې باندې ختموه وایي دا به رب العالمین لیکلي بس ایمان د ایمان خزانه چې کله تا سره وه نو ستا ژوند به خوشحاله الله په قرآن کې وایي فاذکروني اذکرکم حدیث کې راځي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر څوک چې خپل رب یادوي او څوک چې نه یادوي د دوی مثال رسول صلی الله علیه وسلم مثل الحي والمیت د دوی مثال دی چې لکه د ژوندي او د مړ د ژوندي او د مړ ګوره د دوه ژوندو مقابله نه ده کړې مقابله څه شي ده د مړ او د ژوندي یو بالکل ختم شوی دی نه کوم سړی چې په دې دنیا کې ګرځي او رب العالمین نه دی د مړ نه د مړ په ژوند کې به څه خوشحالي راشي د مړ په ژوند کې خوشحالي راځي خوشحالي خو د هغه انسان په ژوند کې راځي چې هغه ژوندی مونځ او مونځ چې څومره ته مونځونه ډېر کې ستا ژوند چې دی دا به خوشحاله رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله
مسله به وتراله دغه د لاس بل خپه شو نو بلال رنته به आवाज کو ارحنا بها یا بلال بلال د بانګ وې اقامت کې چې رسول الله مطمئن شي الله چې د صدر کړی دی په دې راضي شه ته به د ټولو نه مالدار خدا اوس ریاست دا خبره ګوره ما نه ده کړې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی الله چې د صدر کړی دی په دې باندې راضي شه تکون اغنى الناس په خلکو کې به ته مالدار سړی دا رضا نه ده په دغه تقسیم باندې کوم چې رب العالمین ورکړي د ځان له مالداري تخپل ژوند خوشاله ول غواړي نه دا ته ما مضى فقد فات یا وما فقد مات سچ تیر شوی دی هغه مړ شوی سچ تیر شوی دی هغه مړ شوی چې د سو پوری تا د ماضی سوچ کو نظر ته د شرطین ویم چې ستا په ژوند کې خوشحالي نشي راتلی ماضی کتاب بند کا ویتړه او جیل ته دنه ورواچوه او دغه تورو تیرو ته ورواچوه او که طاقت کی ور وته ولګه وې سيزه او چې دغه جیل نه راونه باسي او خيار سره د ماضی ملف ګره چې ترخکاره کینه کم شي چې تیر شو هغه ير شو او هغه مړ شو او هغه ختم شو دا کوم ورځ چې ستاده د قستاده او ځکه حدیث کې راځي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء چې سحر شو د ماخام انتظار مکو او چې ما خام شو نو د سحر انتظار مکو تیر شو خلال ختم شو او د سبا پته نه لګي اهم شی چې ستا په لاس کې دی هغه د ورځ د بکم کې چې توسي دا کم ټیم کې چې توس نشي کنه د قیمتي وخت ته سره د پارام تیر کا سچې شوی دی هغه شوی دی هغه بدلیږي نه او سچې راځي دا غي مونږ ته پته نشتی نو ول بیا ورځ خراب وخپل کم ژوند چې تیر وخت نه خرابول پکار کنه اب خوري طریقه تیر کې ذکر او اسکار منزونه دنیوي چې کوم استامنډي دی اب کې خپ آرام هوا مستقبل پریدا او چې کله راغی بیا وسره ګور سبا د رب العالمین په لاس کې دغه ته پرې زدا وما کوم سړی چې د مستقبل لکه اوس مثال کې سړی دا سوچ کوي زوی دی او هغه مثال کې د یو کال یا دوه کال اوس دې سوچ کړي چې د کورم جوړول غواړي دې سي دې لکه په دې سلورم او پنځم مېش باندې کوشش کوي چې د خزې د خېټه نه بچي راوباسي پرې دې چې نه مېش ته پوره شي چې کله وشي به وسره ګورو نه وځي مخکې راوباسي په سلورم او پنځم مېش باندې د خزې د خېټه نه بچي راوباسي د دې مثال له چې میوله په خشوي نه او دې را شو کوي پرې دې چې کله په خشوه بیا به وسره ګور بیا به را شو کو نو دې ورک شوی شي بس سره خپکیږي او په یو دې شي بس چې دغه حقیقت نشتی وجود نشتی خونی نشتی رنگ نشتی شکل نشتی باغه به ته دې سوچونه کوي چې کله د هر سره مخامخ شو بیا به وسره مونږ ګورو لا تركن الى الدنيا دنیا سره زړه ملګو ځکه چې دنیا سره دې زړه ولګو نو زړه به دې خپکیږي چې زړه دې خپه شو نو جون به دې خپکی کته دا غواړي چې په دنیا کې ستا خوشحالي راشي د خلکو سره خېګړه کو د خلکو سره منډه وا والله په کوم ورځ چې ته د انسان سره منډه وې کنه په ورځ باندې خوشاله پالتو خبرو کې خپل ځان مې مشغوله وا هغه کار مکو چې کوم کار تعالی پیدا نه درکې د نیمبو چې دې تریو دې چې کله به ته چینی واچوله ناغه خوب شو دغه شان د خپل ژوند د کوم مصیبتونه چې دي د دې مصیبتونو سره د مصیبتونو دې بدل کا چې دغه نه ته الټه بل فائدہ واخلي زه ول مثال درکم مکی والا قریش رپاسی دو رسول سم د مکی نه وېستو کنه دغه مصیبت پر رسول سمرا رسول زم سي چلو کو مدینه کلار الته د مسلمانانو یو ملک جوړ کو همیشه خپل سوچ چي هغه اوچت ساته او په یو ځکه ودرېګم چې په دې کې ست دنیا ختم شو ست جون ختم شو نه کوشش کوو چې تر دینه مخکلار شي ته الله نور مخموقې درکې والله سبحانه تعالی دې زمون په جون کې خوشحالي راوړي والله سبحانه تعالی دې همیشه زمون د جون غمونه مصیبتونه فتنې امتحانونه دې رب العالمین زمون لري ساتي إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأحلى نشيد
إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي